बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ډیره د خوشحالۍ خبره ده، ډیره د فخر خبره ده، لکه څرنګه چې په 16 اکتوبر باندې په 14 تاریخ د 10 میاشتې د 2022 کوم په دغه ځای په دغه مقام یوه قومي درنه کړې وه چې پاتې د څلورو قومي اتحاد و، لکه نن چې کوم اتحاد شوی دی. او په هغه درنه کې ځوانونه قربانۍ ورکړې وې، ځوانونه په ځون وینه ایستلې وې. د میږ هغه یو ملګری قدرت نن نشته، ذهني پاور مفلت شوی دی، خو افسوس نشته وینه چې دا د کوم د طرف قربان کیږي. د میږ برون صدر محمد رسول یې په دورور باندې په څنګه باندې تګولی دی، خو افسوس نشته وینه چې دا د کوم د طرف پرین قرباني کړه نن وی بیا کړو. نو ځکه دا کوم چې په یوه ټاغر په یوه سوچ په یوه فکر ټول شوی دی، د امازۍ کوم په نوم ټول شوی دی، قومي اتفاق شوی دی. د قومي اتفاق قومي غوښتنې دي، هغه قومي غوښتنې د میږ د دغه ریاست نه دي، د دغه ملک نام دي، د دغه ملک کوم واکدار چې دی د هغې نام دي. که میږ یې نوم واخلي که میږ یې نوم ونخلي، د دغه ملک واکدار دا فوجي جرنل دی، د دغه ملک واکدار دا کمانډر دی، د دغه ملک واکدار دا کرنل دی. نن 15مه ورځ ده چې دا زرپګړي شملور مشرون په روډونه باندې نوست دي. دا تنکي ځوانون ټوله شپه سوړه ته تېروي، د ورځې غرمه ته تېروي. نه د میږ سره سیول انتظامیه او نه د میږ فوجي حکمرانونه د دغه خلک اوز ونه لرېده. نو دغه نه دا معلومه شوه چې دا د میږ سره د مېرنۍ نور سلوک و، دا معلومه شوه چې دا د مېرنۍ نور سلوک و. د مېرنۍ نور سلوک چې څوک و، هاتو دا قومي اتفاق وښایي، هاتو دا قومي اتحاد وښایي. میږدو سره ټوپک نشته، د میږدو سره لوړه نشته، د میږدو سره زیاره نشته، د میږدو سره کتکات دی. د میږدو اصل تکات دا قومي اتفاق، دا په روډ نستی، دا په زور بندول، دا قومي مشرون دلته نستی دی چې میږ ته نن د هر ځای نه لکه نن چې د اولنه مشرون راغلي دي، سبو د مکین نه روان دي، بله ورځ د میرمشان نه روان دي. نو میږ به مېلمانه ته هر کله وایي هغو دلته چې په څه باندې میږ نه پوهېږي، دی به میږ په دا باندې پوهوي. میږ د دغه قوم د مشرونو نه، د علماء کرام نه، د ځوانونو نه دا درخواست کي، دا هم درخواست دی، دا هم ریکویسټ دی چې دا قومي اتحاد، دا قومي اتفاق و دا سوتي لکه څرنګه چې په 16 اکتوبر 2022 کې وسوتل. تاکہ میږ 18 مطالبه یې په 18 مطالبه کې یې ټول یوه د کاندې باندې کې مسله حل کړې وه، هغه یې بعد کې ختم کړه. د 1200 بورۍ نه 100 ته درته راوستې. دا د ریاست پالیسي وي، دا د دوی د تقسیم پالیسي ده. د دغه تقسیم ته میږ شکست په دا اتحاد په دا اتفاق ورکوي. لکه نن چې د انګور د ګډ بربود وي، د تو هوټل بربود دی، د تو دکاندار بربود دی، د تو نوجوان بېروزګاره دی، د تو لریزان بېروزګاره دی. دغه د ابادولو دا لیار ده. دغه شو د مونږ د تو ډېر ابود وي، دا د مونږ د تو کسټم ابود وي. دلته په کسټم کې ډېره مسلې دي، که دا د کسټم مسلې سره سره د نورو مسلې د کسټم مسله حل شي. د مونږ تو په انګور اډا کې په غټ کلورس جن نشته، غټ روزګاري نشته، د مونږ تو پیدا دا ورځ د 4 مزدوراتو. داسې ورځې وي چې په 3 ورځو کې د یوه کس 28,000 30,000 روپۍ جوړولې من نشته. په دا باندې چې چا قبضه کړې ده هغه خلک توسه پېژنئ او میږ یې پېژني. او له سره څه خبرې نورو نه وشته، نور مشرونو خبرې کوو. دلته د انګوره ده د هر قسمه سهولیت نه محرومه ده. نیټ نشته، ټلیفون نشته، هسپتال نشته، روډ مې نشته، روزګار مې نشته. دا فوج، دا ریاست
دا ظالم دا جابر میز ویني خو د میز د پښتنه هیڅوک نشته موږ تاسو دا قومي نوجوانان دا مشرون دا علماء کرام دغه پر په دارو نوستوي چې څو پرای د میز زړې اکثره مطالبه منلې نه وي مطالبه د ځکه ومني چې انګوره د هر افسر د پوره ATM کارت دی چې کله عجیب خلی کیږي دا ترانسفر انګوره راته شي چې کله عجیب داغ شي بیا باید انګوره ډینه سي زغه خلطه یا دا د کولی دا د دروپې د کول خلای خلطه څوک د ټوبه تقسیم نرغلی دی څوک د بلوچستان نرغلی دی څوک د سین نرغلی دی میشتو سو ملګرتیا کی د دغکو ملګرتیو کی میشتوس جنازه یواتو مقبران یواتو بیٹک مو یودای اٹھنا بیٹھنا یواتو دا خلط کلین کایدای دغکم د پورو میشنم جوانون توسم ساروی میشم لشکاروی میشو د توس ملګرتیا کی و انشاءالله دا د درنه اغوز تر لره لره پورې تللی دی په میډیا باندې وکسئ په سوشل میډیا باندې وکسئ د چمن د درنه د ټولو پښتانه سترګې د چمن درنه ته دي بیا یې د انګوره دا درنه ته دي نو انشاءالله دا درنه میشتو جاجو ساري ساتي میش مو هر وخت د تو سره شنه به شنه وي لوړي او چې په میش کې یور دام وي انشاءالله د دغه ریاست د ظلم د جبر مقابله وکړي زور هڅې پې غور شي زور هڅې پې غور شي چې همت ورسره مل نه وي ورک هغه مشل شه چې تیاره شي او دی بل نه شي